غواړئ تاسو لایف سټریمینګ وکړئ، یعنې په فیسبوک صفحه کې وي، فیسبوک پیج نه تاسو لایف لاړ شئ، یا یوټیوب چینل کې خپل تاسو لایف کولی شئ، یا خپل پروفایل کې لایف کولی شئ. همداسې کوم فیسبوک ګروپ وي تاسو په هغې کې لایف تللی شئ. نو که تاسو د فیسبوک نه کوم لینک راواخلئ، لایف ویډیو وي، یا د یوټیوب نه ویډیو لینک راغیستلی شئ، هغه لایف تاسو په خپل فیسبوک پیج یا یوټیوب چینل یا فیسبوک ګروپ هر ځای کې تاسو لایف سټریمینګ کولی شئ. یو اسانه پروسس، ډېر په اسانۍ سره تاسو لایف تللی شئ، هره ویډیو تاسو لایف سټریمینګ کولی شئ. نو مکمل پروسس درته ښیم په دې ویډیو کې، موږ سره اوسئ، دا ویډیو مکمل وګورئ. ډېر یو اسانه طریقه ده ملګرو. نو تاسو هم کولی شئ چې په خپل هر ځای کې تاسو لایف سټریمینګ کولی شئ په اسانۍ سره. نو موږ سره اوسئ، مکمل پروسس ګورو. که چېرته په چینل کې نوي یئ او سبسکرایب کړی مې نه وي، نو حتما زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکن بیا آل باندې کلیک وکړئ. السلام علیکم، زیم رحمان الله د ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل څخه. نو دې لپاره ملګرو تاسو لایف سټریم کول غواړئ، دې لپاره یو اپلیکیشن ده چې گو سټریمینګ په نوم ده، او یو ویب سایټ ده، هغې کې هم تاسو کولی شئ، یعنې ویب سایټ هم لري او اپلیکیشن هم لري. نو دغه اپلیکیشن اوس ما سره انسټال ده. اول تاسو ته طریقه ښیم چې په دې طریقې سره تاسو لایف سټریمینګ کولی شئ. بیا د ویډیو طریقې نه بعد تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو په کومې طریقې سره دې کې اکاونټ جوړولی شئ، او بیا تاسو هم لایف سټریمینګ کولی شئ. نو دغه ګورئ، دلته ګورئ اټومیټیک لایف سټریم. اول سر کې چې کله تاسو د اپلیکیشن یا ویب سایټ خلاص کړئ، نو دلته تاسو ته راځي. د ویډیو ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی، د هغه ځای نه به تاسو جوین شئ، اکاونټ به جوړ کړئ. خو د اکاونټ جوړېدو طریقه درته وروسته ښیمه، اول درته لایف سټریمینګ طریقه ښیمه. نو موږ سره اوسئ، ویډیو مکمل وګورئ. دلته ګورئ ملګرو، تاسو اټومیټیک لایف سټریم باندې به اوکې وکړئ. چې کله مو اټومیټیک لایف سټریم اوکې کړئ، دلته ګورئ اولنۍ فرام لینک ویډیو، دا به اوکې کړئ. ګورئ دلته تاسو ته بل اپشن درکوي، نو ایډ ویډیو لینک. ګورئ تاسو ته وایي چې د ویډیو لینک دلته واچوئ. نو زو تاسو که غواړئ د فیسبوک نه لینک راخلئ یا د یوټیوب نه راخلئ، هغه ستاسو خپله خوښه. خو زه مثال تاسو ته دلته لنډه طریقه ښیم. زه خپل وای ټي سټوډیو ته ځم، اول ته د خپل ویډیو لینک راخلم، زه هغه لایف سټریمینګ خپروم. که تاسو چېرته لایف میچ خپرول غواړئ، نو فیسبوک کې سرچ کړئ لایف کرکټ میچ، که نه، نو د هغې لینک به تاسو کاپي کړئ، شیر باندې به اوکې وکړئ، هغې لینک به کاپي کړئ. نو تاسو په خپلې صفحې کې به هماغه کرکټ میچ لایف سټریمینګ کولی شئ. خو اوس لایف میچ نشته ده، نو زه یو ویډیو لایف خپروم. دلته ګورئ مثال دا ویډیو ده، دا زه شیر کوم، شیر ویډیو مې کړ او د دې لینک زه راخلم. ښه، ما درته ویل چې تاسو فیسبوک نه هم راغیستلی شئ، یوټیوب نه هم راغیستلی شئ، هر ځای نه تاسو د ویډیو لینک راغیستلی شئ چې کومه ویډیو تاسو غواړئ چې لایف یې سټریمینګ یې وکړئ په خپل فیسبوک پیج یا هر ځای کې وي. نو دا مې کاپي کړلو او زه ما دلته دا لینک اضافه کوم. ګورئ ایډ لینک، ایډ ویډیو لینک، نو دا به اوکې کړم او دلته به دا لینک پیسټ کړم. چې څنګه تاسو دا لینک دلته پیسټ کړئ، ایډ ګورئ، په دې ایډ باندې به اوکې وکړئ. چې کله تاسو ایډ ورته اوکې کړ، دلته لږ لوډینګ کېږي، ستاسو ویډیو دلته راخلي چې کومه ویډیو تاسو راغستې وي. نو ګورئ ملګرو، دغه ویډیو یې راواغستله، هماغه نوم سره غواړئ دلته ټایټل هم ورته چینج کولی شئ، خو زه یې نه چینج کوم، همداسې یې پرېږدم. نیکسټ ګورئ، لاندې نیکسټ باندې اوکې وکړو. چې کله مو نیکسټ اوکې کړم ملګرو، دلته ریزولوشن او نو لوپ دا به په همدې ځای پرېږدئ، یو شی به هم تاسو نه کوئ. دلته لاندې چې راغلی په دې ځای کې دلته نیکسټ، په دې نیکسټ به بیا اوکې وکړئ. چې کله مو نیکسټ اوکې کړ، نو پوسټ ناو دلته اپشن درکوي، پوسټ ناو یا ټایمر یا پوسټ، تاسو ته اپشن یې درکوي. ټایمر به هم نه کوئ، تاسو به پوسټ ناو په دې کې پرېږدئ. صحیح شو. چې پوسټ ناو مو پرېښودلو، دلته ګورئ ایډ ډیسټینیشن، ایډ ډیسټینیشن باندې به اوکې وکړئ. چې کله مو ایډ ډیسټینیشن اوکې کړم ملګرو، تاسو ته وایي سلیکټ اکاونټ. نو دلته وګورئ ملګرو، ما پکې 2 اکاونټونه اضافه کړي دي. ګورئ یو آی ډي مې دا د فیسبوک اکاونټ پکې اضافه کړی، یو مې پکې د هغه احساس اتل په نوم 2 اکاونټونه ما دلته اضافه کړي دي. ایډ مور اکاونټ، نو ستاسو اکاونټ به دلته اضافه نه وي، دلته ګورئ ایډ مور اکاونټ باندې به اوکې وکړئ. د څه شي اکاونټ تاسو غواړئ چې اضافه یې کړئ، مثال د فیسبوک آی ډي نه تاسو لایف ځئ یا د یوټیوب نه ځئ، که نه، نو دلته به خپل هغه ورته سلیکټ کړئ. مثال غواړئ فیسبوک اکاونټ نه تاسو لایف سټریمینګ کوئ، که نه، دغه فیسبوک اکاونټ نه به ځئ چې کوم کې ستاسو پیج جوړ شوی وي. نو بیا په هغه اکاونټ کې دننه تاسو کولی شئ چې هماغه پیج نه لایف لاړ شئ. نو زما خو اکاونټ پکې اضافه شوی ده، خو تاسو ته مې طریقه وښودله. نو دلته به فیسبوک اوکې کړئ او دلته ګورئ لوګین انټو یور فیسبوک اکاونټ، دلته به فیسبوک اکاونټ ته لوګین شئ، دا به الاؤډ کړئ. نو چې کله فیسبوک اکاونټ ته لوګین شوئ، ستاسو اکاونټ به دلته راشي. که غواړئ د یوټیوب اکاونټ پکې اضافه کړئ، نو دلته به یوټیوب ورته انتخاب کړئ، یوټیوب اکاونټ به ستاسو اضافه شي. کله مې چې اکاونټ اضافه شولو، نو اوس زه دغه ویډیو لایف خپروم د کوم اکاونټ نه، د خپل اکاونټ نه. صحیح شو. د خپل اکاونټ کې بیا تاسو ته دویم اپشن درکوي چې ټارګټ، یعنی پروفایل کې خپرئ یا کوم ستاسو پیج وي، دلته ګورئ چې کوم پیجونه ما لایک کړي یا ټول ما ته راځي، یا ستاسو خپل کوم پیج یا ګروپ وي. نو ګورئ ستړی ژوند، نو دغه ستړی ژوند زه اډمین یم په دغه پیج کې، دا مو اوکې کړه. ټایټل کې به ورته تاسو خپل د ویډیو کوم ټایټل یا به ولیکئ. نو زه دلته ورته لیکم مثال ګیمي، دغه ویډیو چې کوم ده ما چې جوړه کړې ده، ګیمي پرایزز ویډرا پروف، دا ټایټل مې ورته ولیکه. صحیح شو. او همدغه ټایټل زه بیا هم راخلم لاندې
دلته پیسټ کوم دا ټول ټایټل دلته کاپی کوم تاسو ورته مختلف هم لیکلی شي خو تاسو طریقه ښایم دغه دلته بیا پیسټ کړلو دا هم چې کله پیسټ کړلو ایډ سټریم ګورئ دغه لاندې ایډ سټریم باندې به اوکې وکئ چې کله تاسو دا ایډ سټریم اوکې کړه نو ګورئ ستاسو دلته هر څه برابر شو په دې پیج کې اول تاسو ته زما فیسبوک دغه پیج ښایم چې دغه پیج کې به اوس لایف سټریمینګ زما دغه ویډیو به لایف راځي دلته راځم او دلته زه ګورم خپل پیج ګورم کنه نو پیج ته ځو هماغه پیج ته زما پیج اوکې کوم او پیج کې ګورو چې دلته کومه ګورئ ستړی ژوند دغه پیج ده ښه دلته وګورئ دا زه ریفرش کوم دلته کوم لایف سټریمینګ اوس نشته ده ښه دغه ویډیو وه دا ما همداسې پکې پوسټ کړی ده لینک یې خو دا ګورئ لایف سټریمینګ نه ده دا ګورئ ریفرش مې کړله ښه دلته لایف سټریمینګ نشته نو ځو دې ځای کې زه اوس لایف سټریمینګ کوم دې ته چې کله تاسو راغلی دلته ګورئ نیکسټ به اوکې کوئ چې کله مو نیکسټ وکوئ دا به اګري کوئ صحیح شو دې سره مونږ اګري شو نو دلته دغه شارټ ایډ راځي اعلانات راځي دا چې کله تاسو ټایم پوره شولو دا به تاسو کټ کوئ بیا صحیح شو ایډ مو کتلو نو دلته کتلی شئ دغه اپشن تاسو ته راغی دلته ګورئ پروسیسینګ شروع شولو په دې ځای کې ووایي سټیټ کې پروسیسینګ شروع ده چې دغه پروسیسینګ کله سټریم دلته ولیکي سټریمینګ به شي نو چې هر کله دلته سټریمینګ راغی نو ستاسو پیج کې به دغه ویډیو په لایف بڼه خپریږي یعنی هر څوک کولی شي چې تاسو هلته ستاسو په صفحه کې دغه لایف سټریمینګ وګوري بیا نو کاپي رایټ ویډیو مه راخلئ یعنې د بل چا داسې ویډیو مه راخلئ چې هغې باندې کاپي رایټ درته راشي نور هېڅ ستونزه پکې نه راځي په یوه اسانه طریقه یې دا ده نو که چېرې تاسو یوټیوب چینل لرئ یوټیوب نه هره ویډیو راخلئ په خپل فیسبوک پیج کې اپلوډ کولو نه به تاسو خلاص یې یعنې ډایرکټ لایف سټریم ځئ ستاسو مصرف به هم نه کېږي یعنې هغه اپلوډ چې کوم ام بي مصرفېږي هغه به هم نه کېږي ستاسو ویډیو به ډایرکټ په اسانۍ سره په دې طریقې سره په فیسبوک پیج کې راځي لایف سټریمینګ چې ختم شي ستاسو هغه ویډیو به هملته فیسبوک پیج کې هر وخت کې هر څوک کتلی شي دا ډېره اسانه طریقه ده نو دغلته پروسیسینګ شروع ده دا ګورئ زه خپل صفحې ته ځم چې کله دلته سټریمینګ ماته ولیکي چې سټریمینګ شو نو زمونږ دا لایف به دلته په دې صفحه کې شروع شي ښه دا زه ریفرش کوم چې هلته سټریمینګ شي نو اوس به راشي دلته لایف سټریمینګ ګورئ ښه اوسه پورې نه ده راغلی ښه هلته پروسیسینګ ده چې هر کله پروسیسینګ کمپلیټ شلو په شارټ وخت کې دا پروسیسینګ کمپلیټ کېږي او دلته به زموږ لایف سټریمینګ د دې ویډیو ګورئ دا د ملګرو ښه راغی ورته دلته وګورئ از لایف ناو اوس لایف یم زه پروسیسینګ وګورئ دې ځای کې به اوس سټریمینګ لیکل شوی وي وګورئ سټریمینګ سټیټس وګورئ سټریمینګ شروع شولو مونږ فیسبوک ته ځو او دا وګورئ ګیم پرایزز ویډرا پروف نو دا ګورئ ستړی ژوند از لایف ناو نو اوس لایف یم که چې ویډیو پلی کوم تاسو وګورئ ملګرو دا ګورئ لایف ګورئ ورته نو زموږ ویډیو لایف ده او ما بلکې د ګیمي انما نن چې کوم ویډرا وکړله هغه ما $10 کړې ده نو ګورئ ملګرو زه دلته لایف راغلم په خپل فیسبوک پیج کې د کومې لارې نه د هماغه گو سټریم نه نو په فیسبوک پیج کې زموږ لایف سټریمینګ اوس شروع ده او هر څوک کولی شي چې ویې ګوري همدغه طریقې سره تاسو د کرکټ میچ هم لایف خپرولی شئ او داسې هر ویډیو وي ستاسو نو لایف یې په فیسبوک پیج کې فیسبوک پروفایل کې په یوټیوب چینل کې هر ځای کې خپرولی شئ نو دا خو تاسو وکتلو لایف سټریمینګ طریقه دغه باندې تاسو لایف سټریمینګ کولی شئ اوس زه تاسو ته طریقه ښایم د اکاونټ د جوړولو دې کې څنګه اکاونټ جوړېږي د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی صحیح ده او هغه د ویډیو ډسکرپشن اول لینک ده هغې باندې به تاسو اوکې کوئ ځکه چې تاسو به هلته اکاونټ جوړوئ اول په دې ځای کې چې کله مو لینک اوکې کړو ملګرو ګورئ تاسو ته دغسې یو صفحه خلاصېږي د ویډیو ډسکرپشن کې لینک ده چې کله مو اوکې کړو تاسو ته دغه صفحه خلاصېږي دلته به تاسو ساین اپ کوئ اول دا ډېر ضرور دی نو دلته به خپل ایمیل ولیکئ نو هر یو ایمیل چې تاسو وي تاسو کولی شئ چې دې نه ورته ساین اپ شئ دا ایمیل مو ولیکلو پاسورډ به ورته ولیکئ صحیح ده چې هر یو پاسورډ ورکوئ تاسو به دلته یو پاسورډ ولیکئ ریپیټ پاسورډ یعنې هماغه پاسورډ به تاسو دلته بیا ولیکئ چې کوم مو پاس ولیکلو دلته ګورئ ریفرل کوډ به تاسو همداسې پرېږدئ آی ایم ناټ ا روبوټ دا به اوکې کوئ دې نه بعد به تاسو آی اګري وذ ټرمز اف سروس دا به اوکې کوئ او دلته ساین اپ باندې به اوکې وکئ ګورئ ساین اپ نو ګورئ دلته ستاسو اکاونټ اوس جوړیږي په دغه گو سټریمینګ کې چې کله دلته تاسو ساین اپ شولئ دلته به ستاسو د اکاونټ ګورئ سکسس شو ښه اکاونټ دلته جوړ شو ډېر په اسانۍ سره اکاونټ هم پکې جوړیږي تھینک یو کنګریچولیشن on your successful account registration نو دلته ګورئ دا به سیف کوئ چې دا مو سیف کوئ جوین ناو نو تاسو اوس لاړ شئ گو سټریم جوین کوئ چې کله مو گو سټریم جوین کړلو دلته تاسو اپشن راځي دا خو ویب سایټ کې تاسو اکاونټ جوړ کړو لکه نه نو د دې به تاسو اوس دغه اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې ګورئ ورته اوپن گو سټریم ایرګي دا به زه اوس لرې کړم ایډیشنل انفارمیشن زه اوس نه کوم صرف اکاونټ مې جوړ شولو دلته اکاونټ جوړ شولو نو دغه اکاونټ تاسو به د بل لینک به مې تاسو ته درکړی هغې نه تاسو د اپلیکیشن هم ډاونلوډ کولی شئ یا سمپلی لاړ شئ پلی سټور کې به تاسو دلته سرچ کړئ گو سټریم
گو سټریم اپلیکیشن دا هغه تاسو ډاونلوډ کړئ. ویب سایټ کې کار لږ سخت دی نو پلی سټور نه به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ګورئ گو سټریم به تاسو ولیکئ په پلی سټور کې. گو سټریمینګ چې ولیکلو دا به سرچ کړئ. اوس ګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن ګورئ گو سټریم. نو گو سټریم اپلیکیشن به تاسو ته راشي دا به د ځینې ډاونلوډ کړئ. ما ته اپډیټ راغلی زه به یې خیر اپډیټ کړم. دا د ملګرو دغه اپلیکیشن ما اپډیټ کړلو تاسو ته به ډاونلوډ راځي انسټال به راځي انسټال به یې کوئ او خپل موبایل کې به چې کله تاسو انسټال شولو اپلیکیشن ډاونلوډ شولو پلی سټور نه نو اوپن به یې کوئ. اوپن نه بعد به تاسو هماغه اکاونټ سره ورته ساین ان شئ. ګورئ تاسو کله ساین ان شولئ نو تاسو پروسس خو مې درته وښودلو په همغه طریقې سره تاسو لایف کولی شئ په خپل موبایل نه په هر صفحه کې هر ګروپ کې هر یوټیوب چینل کې چې ستاسو وي. نو دا دی دا زه اوپن کوم چې کله اپلیکیشن تاسو اوپن کوئ نور کار بیا تاسو اپلیکیشن کې کوئ. اپلیکیشن مې ځکه درته ویل چې دا اسانه ده یعنې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ. ویب سایټ نه دا اپلیکیشن اسانه ده چې تاسو لایف سټریمینګ وکړئ. ویب سایټ کې کار لږ سخت کېږي خو د دې په اپلیکیشن چې کوم ده دا گو سټریم دې کې اسانه کېږي. ما تاسو ته پروسس وښودله. ګورئ گو سټریم اپلیکیشن لیټس گو دا اوس سټارټ کېږي. لیټس سټریم ودیدلو دغه اپلیکیشن شو دلته ایډ راځي دا به تاسو کټ کوئ. بس همغه طریقې سره به اتوماتیک لایف سټریم وکړئ او ویډیو لینک به راواخلئ او تاسو به څه وکړئ لایف کولی شئ. یو خبره درته کوم ملګرو په دې اپلیکیشن کې چې کله تاسو دا اپلیکیشن اپډیټ کړئ یعنې تاسو په ورځ کې یو سټریم کولی شئ هغه هم د هغې ټایم هم معلوم ده. اپګریډ اکاونټ ګورئ اپګریډ اکاونټ څه شی ده ملګرو دې کې به تاسو اکاونټ اپګریډ کوئ یعنې تاسو فری کولی شئ چې په ورځ کې یو ویډیو لایف وکړئ. صحیح ده او په یو وخت کې میکسیمم ګورئ نیم ساعت تاسو کولی شئ. دلته لیکلي دي چې تاسو سټریم وکړئ زیات نشئ کولی. ویډیو ریزولوشن دومره کولی شئ او لیمیټډ هر څه تاسو ته بیسیک بیا به دې ته تاسو پیسو باندې اکاونټ اخلئ چې کله تاسو اپګریډ کړئ تاسو په ورځ کې لایف سټریم کولی شئ 10 لایف سټریم او 3 لایف سټریم په یو وخت کې کولی شئ یعنې په یو ټایم باندې تاسو 3 سټریمینګ کولی شئ او 2 ساعته وخت لري تاسو لایف سټریم کولی شئ. همداسې دې بیل اپګریډونه چې کوم تاسو زیاتو پیسو باندې واخلئ هغومره تاسو ته وخت هم زیاتېږي ستاسو ټایم هم زیاتېږي ستاسو لایف سټریم هم زیاتېږي. خو په دغه فری لایف سټریم کې تاسو په هره ورځ کې یو لایف سټریم کولی شئ. څومره وخت یې کولی شئ نیم ساعت یې کولی شئ یعنې نیم ساعت ویډیو ستاسو لایف سټریمینګ کېږي. دلته وګورئ ملګرو دا لایف سټریم زموږ اوس هم شروع ده. ګورئ زموږ ویډیو چې ده لایف ده. نو دغه مکمل پروسس و تاسو هم کولی شئ په دې طریقې سره اسانۍ سره تاسو لایف سټریمینګ وکړئ. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي حتما ویډیو د سره لایک کړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.